سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې یو څلور وې فراغن لغتونه زده کړو. وایو ویا، څوک، وی، هغه څنګه یا څنګه. تاسو چې چاته وایي څنګه وی وایو، وی یا هغه څنګه. بل وایي ولې، واغوم، واغوم، ولې. ما سره اخري ده وایي څه، وس، څه، وس. څلور دانې دي او څلور درته نور په بله ویډیو کې جوړم، دا زده کړئ. छोटा सा हूँ लेकिन मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा. سلامونه دوستانو، دوه مهمې جملې زده کوو. ښایسته جمله دي. کله چې موږ چاته وایو ستا لومړۍ روژه څنګه وه، ستا لومړۍ روژه څنګه وه، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو: Wie war dein erstes Fasten? Wie war dein erstes Fasten? وایي ستا لومړۍ روژه څنګه وه. که موږ ورته وایو زما لومړۍ روژه ډېره ښه وه، روژه ډېره ښه وه، په الماني ژبه داسې وایو: Mein erstes Fasten war sehr gut. Mein erstes Fasten war sehr gut. ښایسته جملې دي، کولی شئ روزمره ژوند کې استفاده کړئ. मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा यार मेरे लिए भी है. سلامونه دوستانو، راځئ چې دوه ښایسته او بختورې جملې زده کړو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ وایو زه عبادت کوم، چې تاسو مونځ کوئ یا نور عبادت کوئ، په الماني ژبه داسې وایو ich bitte، وایي زه عبادت کوم. که موږ چاته وایو ته ډېر صادق یې، ته ډېر ایمانداره یې، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو: Du bist sehr ehrlich. Du bist sehr ehrlich. ډېر صادق او ایمانداره یې. ښایسته جملې دي، زده کړئ. मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा यार मेरे लिए भी है. سلامونه دوستانو، دوه مهمې جملې زده کوو. ښایسته جمله دي. کله چې موږ چاته وایو ستا لومړۍ روژه څنګه وه، ستا لومړۍ روژه څنګه وه، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو: Wie war dein erstes Fasten? Wie war dein erstes Fasten? وایي ستا لومړۍ روژه څنګه وه. که موږ ورته وایو زما لومړۍ روژه ډېره ښه وه، روژه ډېره ښه وه، په الماني ژبه داسې وایو: Mein erstes Fasten war sehr gut. Mein erstes Fasten war sehr gut. ښایسته جملې دي، کولی شئ روزمره ژوند کې استفاده کړئ. मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा यार मेरे लिए भी है. سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې مهمې جملې زده کړو. کله چې موږ یو څوک څه ووایي او موږ ورته وایو اجازه راکړئ چې فکر وکړم یا وخت راکړئ چې فکر وکړم، په الماني ژبه داسې وایو: Lass mich nachdenken. Lass mich nachdenken. وایي اجازه راکړئ چې فکر یا سوچ وکړم. او که موږ چاته وایو ته څه فکر کوې یا د څه شي په اړه فکر کوې، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو: Über was denkst du nach? Über was denkst du nach؟ د څه په اړه یا ته څه فکر کوې، څه سوچ کوې. دوستانو، که زه ورته وایم د مثال په طور زه د سفر په اړه فکر کوم، زه د سفر په اړه فکر یا سوچ کوم، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ تاسو یې لاندې په کمنټ کې ولیکئ.
سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې اوله به زمو خاطره شوې وي. په الماني ژبه باندې به دوه جملې زده کړو چې کله موږ چاته وایو پرېږده یا اجازه راکړئ چې ویې ګورم، اجازه راکړئ چې ویې ګورم یا پرېږده چې ویې ګورم. په الماني ژبه دا جمله داسې وایي، ډېره مهمه جمله ده. lass mich sehen، lass mich sehen. او بله جمله هم ځکه وایي اجازه راکړئ چې واخلم. یو څه چا نه اخلئ وایي اجازه راکړئ چې واخلم. په الماني ژبه دا جمله داسې وایي lass mich nehmen، lass mich nehmen. دوستانو دلته lass استفاده کیږي د اجازه اخیستلو لپاره، مطلب وایي اجازه راکړئ یا پرېږدئ چې وګورم یا واخلم. دوه جملې دي، مهمې جملې دي. یوه جمله تاسو وایي څنګه وایو، وایي نن مو روژه څنګه تېره شوه، نن مو روژه څنګه تېره شوه. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو دوه مهمې جملې زده کوو، مبارکې جملې زده کوو، بختورې جملې زده کوو. وایي روژه د برکتونو میاشت، بالکل بغیر د شکه. په الماني ژبه داسې وایو Ramadan ist der Monat des Segens. Ramadan یا رمضان ist der Monat des Segens. روژه د برکتونو میاشت ده. وایو اسلام د انسانیت سره د مینې درس راکوي، بالکل حقیقت ده. په الماني ژبه داسې وایو Der Islam lehrt uns die Menschheit zu lieben. Der Islam lehrt uns die Menschheit zu lieben. وای اسلام موږ ته د انسانیت سره مینه راکوي. دوستانو دا دواړه زده کړئ او شعار یې جوړ کړئ، خلکو ته وایه چې اسلام د مینې محبت دین ده. دوستانو درې جملې زده کوو، ډېرې مهمې جملې دي، د ګرامر موضوع ده. وای زه ځم، اش ګې، دا یو مثبته جمله ده. تاسو ځئ، دغه جمله چې وایم زه کولی شم لاړ شم، دا کولی شم دا ستاسو قابلیت ښیي، مطلب تاسو کولی شئ. داسې وایو ich kann gehen، ich kann gehen، زه کولی شم. دا لاندې جمله دویمه جمله وایي زه باید لاړ شم، زه باید لاړ شم. دا باید ستاسو مجبوریت ښیي، تاسو دلته مجبور یاستئ، باید لاړ شئ. په الماني ژبه د خپل مجبوریت څنګه ښیو، داسې وایي ich muss gehen، یعنې سل په سلو کې باید لاړ شم. ich muss gehen دا ستاسو مجبوریت ښیي، وایي زه باید لاړ شم. kann ستاسو قابلیت ښیي. دوه جملې وي او پاس یوه مثبته جمله ده، مطلب تاسو ځئ. دوې جملې دي، زده کړئ، مهمې جملې دي. سلامونه دوستانو، په الماني ژبه باندې درې جملې زده کوو، مهمې جملې دي. کله چې موږ وایو زه ژمنه کوم یعنې وعده کوم، په الماني ژبه داسې وایو das verspreche ich، das verspreche ich، زه ژمنه کوم. که تاسو څوک وایي او که تاسو ورته وایي زه هم، په الماني ژبه داسې وایي ich auch، ich auch. یوه بله جمله هم زده کوو، که موږ چاته وایو مه خانده یا خاندمه، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو lache nicht، lache nicht، مخانده. دوستانو مونږ چاته څنګه وایو چې ته همیش وعده خلافي کوې، یعنې وعده خلاف یې، یا ته همیش خپله ژمنه نه پوره کوې. دا جمله ده، په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ.